دا فیسبوکونه او دا یوټیوبونه خو بهر به داسې وي چې ته به وایي چې د کدې دا چېرته د پخوانو هغه علماو چېرته نوسی دی که کړوسی دی د ځان نه به یې داسې دغه جوړ کړی او چې کله ځان له شي نو بیا په یو ګناه باندې بریک نه لګي بیا د جنکو تصویران هم ګوري بیا د هلکانو تصویران هم ګوري بیا سندرې هم اوري بیا د جنکو سره رابطې هم کوي بیا غلطې خبرې هم کوي هر څه کوي خو مخامخ ستا څه خیال دی ولې یعنې الله سبحانه وتعالی نه خبرېږي دې رسم د قیامت په باره کې الله وایي یوم تبله السرائر سرائر پټو خبرو ته وایي رازونو ته الله وایي د قیامت په ورځ به رازونه راښکاره کوو او که ستا دا راز راښکاره کړي وایي ستا دا پټ پاتې شي الله چې یوم تبله السرائر رازونه به راښکاره کوو دا خو نه دي وایي چې د چا چا به راښکاره رازونه د دوی بندګانو په سینو کې چې څو هغه به راوباسم دوی چې پټ څه کړي دا به راوباسم ستا دا به ولې که دا راوباسي ته داسې مطمئن پسه ناستې ته چې بل ته نصیحت کوې چې نه نه مه ګوره حرامو ته مه کوه دا ته چې کوې ولې د ده دا یو ګناه ده او ستا دا نه ده ګناه ستا ګیره ده ځکه تا ته اجازت دی د هغه ګیره نشته ځکه ناروا ده ته ځان ته داسې وایې چې لکه زه دیندار یم ځکه ستا دپاره جایز دی او دا څه دینداري شوه چې مخامخ دیندار او پټ بیا دینداري نشته بلکې د دینداري پته هم هله لګي چې کله یوازې راشي هله د دینداري پته لګي پیغمبر صلی الله علیه وسلم چې هغه کسان ذکر کړي چې د عرش په سوري کې به ولاړي یو یې څه ذکر کړی دی ورجل ذکر الله خالیا ففاضت عیناه او یو سړی یوازې ناست دی او د سترګو نه روانې شو دا یوازې ټکي ورسره پیغمبر صلی الله علیه وسلم ولې ویلی ځکه چې دې کې ریاکاري نشته یو سړی ځان له ناست دی په کمره کې وجاړي د الله د یېرې نه دې کې څه شک او شبهه شته چې دې کې به ریاکاري دې کې د ریاکاري د سره څه بیلې نشته دا د ایمان پته لګي چې کله ته یوازې شي او کله ته د شپې دا لیټ بند کړي د کمرې او ته په ځان کمبل له واچې او کله ځان له چې ګاډي کې راسي او کله چې ځان له دفتر کې راسي که نه بیا د ایمان پته لګي چې ستا ایمان په څومره اوبو کې دی حیا درځي تاله د الله نه او که نه وګوره یو حدیث کې داسې راځي ډېر ناشنا حدیث دی پیغمبر صلی الله علیه وسلم وایي د الله نه داسې حیا وکړئ لکه څنګه چې پکار ده بیا پیغمبر صلی الله علیه وسلم وایي ګوره وایي د الله نه حیا وکړئ لکه څنګه چې ته د خپل قوم د یو مخورز کس نه کوې داسې حیا د الله نه وکړه ته د خپل قوم د مخورز ته د خپل قوم د مشر په مخکې ګډوډ کارونه نه کوې د الله په مخکې کوې الله د منافقانو دا صفت ذکر کړی دی یستخفون من الناس ولا يستخفون من الله وهو معهم اذ يبيتون ما لا يرضى من القول الله وی دوی یریږي د خلکو نه دوی پټیږي د خلکو نه دوی حیا کوي د خلکو نه او نه کوي حیا د هغه الله نه او نه پټیږي د هغه الله نه او نه یریږي د هغه الله نه چې هغه دوی سره دی دوی چې هر څه کوي هغه ویني دوی چې هر څه کوي هغه اوري د هغه الله نه حیا نه کوي چې د دیوال نه اقوا څه نه ویني د هغه نه حیا کوي چې د دیوال نه اقوا څه نه اوري د هغه نه یریږي چې په لاس کې څه نشته د هغه نه یریږي چې مرګ پرې راځي د هغه نه یریږي او هغه رب الله لا اله الا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم هغه رب چې همیشه ژوندی دی نظام چلوونکی دی خوب پرې نه راځي وما كان ربك نسيا ستړی کېږي نه وتوكل على العزيز الرحيم الذي يراك حين تقوم هغه رب چې ته هر وخت ویني د هغه نه حیا نه ده عجیبه ایمان نه دی د هغه الله نه حیا نشته د مخلوق نه حیا کوه ښه دې مخلوق ته به ګناه ولیدي نو څه چل وشو اوس یو کس ګناه وکړه تا ولیدو زیات نه زیات به څه وشي څه وخته پورې د ده سره طبیعت نه لګي او بس د وي زما ضرورت نه لګي چې بېدینه ده د څه وخت بعد به ورسره روغ هم کړي زه خیر زما توبه ویسته او دا هر څه خبره وشي که دا خلک ستا د ګناه نه خبر شي خو نقصانات داسې دومره د حفاظت د عورتونو نه مخکې راوړی دی ولې ځکه چې شروع د سره کېږي د نظر نه شروع د سترګو نه کېږي اولنی غشی چې وځي که نه د هغه د څه نه وځي هغه هم د دې سترګو نه وځي د دې سترګو حفاظت کوي ابروز ما دې ملګرو ته یو حدیث بیان کړی او ډېر خوندور حدیث و او نن مې بیا هغه حدیث ذهن ته راغی دې موضوع کې نو وایي دې ملګرو ته مې بیان کړم ډېر داسې حدیث دی چې انسان یې واوري نو خوشحاله هم شي او چې چا کې کوتاهي نو د هغه دپاره
د یری خبره ده. حدیث کې راځي عبدالله بن مسعود رضی الله عنه روایت ته امام طبراني راوړی دی او ښه صحیح سند دی الحمدلله. باقي کې دا دی پیغمبر صلی الله علیه وسلم وی ثلاثه لا ترى اعینهم النار یوم القیامه. درې خلک دي چې د هغوی سترګې به د قیامت پورې جهنم نه وي. درې خلک دي چې جهنم به د سره هیلي نه چې جهنم نه وي نو څه مطلب شي؟ نه به شي جهنم ته جنت ته به ځي. دا درې خلک څوک دي؟ عین بکت من خشیة الله. اولنی کس هغه دی چې د هغه سترګه جړېدلي د الله د یرې نه او د الله د یرې د لاسه په دې سترګو باندې جهنم هغه حرام دی، جهنم به نه وي. دویم وعین حرست فی سبیل الله. هغه سترګه چې هغې څوکۍ کړي د الله په لار کې په جهاد کې چې دا دومره سخت دی چې تېره کړې ده او دا سترګه ستړې شوې ده د الله په لار کې، نو جزا یې دا ده چې د جهنم اور په دې باندې حرام شو. او درېیم د دې دپاره مې دا حدیث ووي وعین غضت عن محارم الله. او هغه سترګې چې هغه د حرامو نه ساتلی شوي، حرامو ته پې کتل نه شي، دا سترګې الله حرامې کړي دي په څه باندې؟ په جهنم باندې. که غواړئ چې الله په جهنم باندې حرام کړي او جهنم په تاسو حرام کړي نو د عورت او د سترګو حفاظت څومره جاهه چې جوړه ده که او دا فحاشي چې غوره ده همدغه بنیاد دی عورت او سترګې. هغه حدیث مې د ملګرو ته یادي پیغمبر صلی الله علیه وسلم وایي چې جهنم ته به ډېر خلک د دوو خبرو د لاسه دي. څه د لاسه دي؟ د عورت او د ژبې. د عورت او د ژبې د لاسه به خلک جهنم ته لوېږي. او دا هسې لږ ساعت له سوچ وکړه چې دا نظر وچورلوه د خوا او شا کې چې دا ګناهونه وي یا به د عورت او یا به د ژبې. نو د حدیث کې څلورمه او پنځمه خبره د عورت حفاظت او د سترګو حفاظت. او دا خبره ته د زړه د کومې نه کوم، د زړه د کومې نه چې دا انټرنیټ ته استعمال دا لږ محدود کړي. ورب الکعبه زه خپل ځاني ته ځای ته کوم زما دا ژوند د دې د لاسه دومره تنګ شوی دی دومره چې کله کله مې ښه په ښې راته کړی دی چې دا موبایل دا شي نه مینه دې دیوال نه راچوم او ختموم. خو زما مجبوري ده. خلک سوالونه کوي، بیانات دي، ملګرو سره رابطې دي، یو شی بل شی. که چېرته دا نه وي دا قصه پخوا ما ختموله. ځکه چې د دې د لاسه د قرآن تلاوتونه زموږ کمزوري شو، د دې د لاسه لمونځونه کمزوري شو، د دې د لاسه الله طرف ته توجه کمزوري شو، د دې د لاسه زموږ خوبونه خراب شو، د دې د لاسه زموږ بدنونه خراب شو، د دې د لاسه زموږ ماشومانان ګډوډ شو، د دې د لاسه زموږ ښځې ګډوډې شو، د دې د لاسه زموږ معاشره ګډوډه شو. زه هغه سړی به یاد کړم چې هغه دینداره دی، هغه ګډوډ شوی دی، هغه خو پرېږده هغه برېږي چې د سره نه لګي، هغه به کم شي دلته. نو دا درته یعنې د داسې زړه نه ته دا نصیحت کوم چې یعنې په تا باندې مین دی هغه سړی او په تا خفه کېږي چې نېټ په استعمال کې الله مخې ته ساته چې الله میني، چې دا خبره دې زړه کې وکړې چې الله میني او زما دا اوري نو انشاءالله د ډېر حده پورې به ته د ځان حفاظت وکړې، د عورت به هم وکړې او د سترګو به هم وکړې. ځکه چې ما ته پته لګېده زما له خو زما خواته کسان راځي زما نه تپوسونه کوي، داسې قسم تپوسونه چې زما په دې جسم باندې دا ونې زیږ شي، دا ویښته ودرېږي. او دومره د افسوس سره دا خبره کوم رب الکعبه زما د زړه د دې خبرې سره جاړي چې کله زه د ډېرو مسلمانانو ته وګورم او دوی ته دا حرام ته دا کته دوی ته د سره څه ګناه نه ښکاري. دا فیسبوکونه او دا یوټیوبونه خو بهر به داسې وي چې ته به وایي چې ته کدی دا چېرته د پخوانو هغه علماو چېرته نمسی دی که کړوسی دی د ځان نه به داسې دغه جوړ کړي او چې کله ځان له شي نو بیا په یو ګناه باندې پرېږدي. بیا د جنکو تصویران هم ګوري، بیا د هلکانو تصویران هم ګوري، بیا سندرې هم اوري، بیا د جنکو سره رابطې هم کوي، بیا غلطې خبرې هم کوي، هر څه کوي. خو مخامخ ستا څه خیال دی ولې یعنې الله سبحانه وتعالی نه خبرېږي دې نه څه. د قیامت مبارک الله وایي یوم تبل السرائر،
سرایر پټو خبرو ته رازونه ته الله د قیامت پر ورځ رازونه راښکاره کوي او که ستا د راز راښکاره کړي ستا دا پټ پاتې شي الله چې یوم تبلی السرائر رازونه به راښکاره کوي دا خو نه دي چې چا به راښکاره رازونه د دوی بندګانو په سینو کې چې څو هغه به راوباسم دوی چې پټ څه کړي دا به راوباسم ستا د مورې که دا راوباسي ته داسې مطمئن پسه ناستي ته چې بل ته نصیحت کوې چې نه نه مه ګوره حرامو ته مه کوه دا ته چې کوې ولې د ده دا یو ګناه ده او ستا دا نه ده ګناه ستا ګیره ده ځکه تا ته اجازت دی د هغه ګیره نشته ځکه ناروا ده ته ځان ته داسې وایې چې لکه زه دیندار یم ځکه ستا دپاره جایز دی او دا څه دینداري شوه چې مخامخ دیندار او پټ بیا دینداري نشته بلکې د دیندارۍ پته هم هله لګي چې کله یوازې راشي هله د دیندارۍ پته لګي پیغمبر صلی الله علیه وسلم چې هغه کسان ذکر کړي چې د عرش په سوري کې به ولاړ یو څه ذکر کړی دی ورجل ذکر الله خالیا ففاضت عیناه او یو سړی یوازې ناست دی او د سترګو نه یې ورکړی شو دا یوازې ټکه ورسره پیغمبر صلی الله علیه وسلم ولې ویلی ځکه چې دې کې ریاکاري نشته یو سړی ځان له ناست دی په کمره کې وجاړي د الله د یېرې نه دې کې څه شک او شبهه شته چې دې کې ریاکاري دې کې د ریاکاري د سره څه بیرې نشته دا د ایمان پته لګي چې کله ته یوازې شي او کله ته د شپې دا لیټ بند کړي د کمرې او ته په ځان کمبل له واچې او کله ځان له چې ګاډي کې ناستې او کله چې ځان له دفتر کې ناستې که نه بیا د ایمان پته لګي چې ستا ایمان په څومره اوبو کې دی حیا درځي تاله د الله نه وګوره وګوره یو حدیث کې داسې راځي ډېر ناشنا حدیث دی پیغمبر صلی الله علیه وسلم وایي د الله نه داسې حیا وکړئ لکه څنګه چې پکار ده بیا پیغمبر صلی الله علیه وسلم وګوره وایي د الله نه حیا وکړئ لکه څنګه چې ته د خپل قوم د یو مخورز کس نه کوې داسې حیا د الله نه وکړه ته د خپل قوم د مخورز ته د خپل قوم د مشر په مخ کې ګډوډ کارونه نه کوې د الله په مخ کې کوې الله د منافقانو دا صفت ذکر کړی دی یستخفون من الناس ولا يستخفون من الله وهو معهم اذ يبيتون ما لا يرضى من القول الله وی دوی یریږي د خلکو نه دوی پټیږي د خلکو نه دوی حیا کوي د خلکو نه او نه کوي حیا د هغه الله نه او نه پټیږي د هغه الله نه او نه یریږي د هغه الله نه چې هغه دوی سره دی دوی چې هر څه کوي هغه ویني دوی چې هر څه کوي هغه اوري د هغه الله نه حیا نه کوي چې د دیوال نه اقوا څه نه ویني د هغه نه حیا کوي چې د دیوال نه اقوا څه نه اوري د هغه نه یریږي چې په لاس کې څه نشته د هغه نه یریږي چې مرګ پرې راځي د هغه نه یریږي او هغه رب الله لا اله الا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم هغه رب چې همیشه ژوندی دی نظام چلوونکی دی خوب پرې نه راځي وما كان ربك نسيا ستړی کېږي نه وتوكل على العزيز الرحيم الذي يراك حين تقوم هغه رب چې تا هر وخت ویني د هغه نه حیا نه ده عجیبه ایمان نه دی د هغه الله نه حیا نشته د مخلوق نه حیا کول ښه دې مخلوق ته به ګناه ولیدي نو څه جنګ شو اوس یو کس ګناه وکړه تا ولیدو زیات نه زیات به څه وشي څه وخته پورې د ده سره طبیعت نه لګي او بس د وي زما ضرورت نه لګي چې بېدینه ده څه وخت بعد به ضرور هم کي زه خیر زما توبه ویسته او دا هر څه خبره وشي که دا خلک ستا د ګناه نه خبر شي خو نقصانات داسې دومره د حفاظت د عورتونو نه مخکې راوړی دی ولې ځکه چې شروع د څه نه کېږي د نظر نه شروع د سترګې نه کېږي اولنی غشی چې وځي که نه د هغه د څه نه وځي هغه هم د دې سترګو نه وځي د دې سترګو حفاظت کوي هغه ورځ ما دې ملګرو ته یو حدیث بیان کړی او ډېر خوندور حدیث و او نن مې بیا هغه حدیث ذهن ته راغی دې موضوع کې نو وایي دې ملګرو ته مې هم بیان کړ ډېر داسې حدیث دی چې انسان یې واوري نو خوشحاله هم شي او چې چا کې کوتاهي نو د هغه دپاره د یېرې خبره هم ده حدیث کې راځي عبدالله بن مسعود رضی الله عنه روایت ته امام طبراني راوړی دی او ښه صحیح سند دی الحمدلله په هغې کې دا دي پیغمبر صلی الله علیه وسلم وایي ثلاثة لا ترى اعینهم النار یوم القیامه درې خلک دي چې د هغوی سترګې به د قیامت پورې جهنم دي درې خلک دي چې جهنم به د سره هیلي ده چې جهنم نه وي نو څه مطلب شي نه به چې جهنم ته جنت ته به ځي دا درې خلک څوک دي عین بکت من خشیة الله
اولنی کس هغه دی چې د هغه سترګه جړېدلې د الله د یېرې نه او د الله د یېرې د لاسه په دې سترګو باندې جهنم هغه حرام دی جهنم باندې دویم وعین حرست فی سبیل الله هغه سترګه چې هغې څوکۍ کړي د الله په لار کې په جهاد کې چې له دومره سخت یې چې تېره کړې ده او دا سترګه ستړې شوې ده د الله په لار کې نو جزا یې دا ده چې د جهنم اور په دې باندې حرام شو او درېیم د دې دپاره مې دا حدیث ووي وعین غضت عن محارم الله او هغه سترګې چې هغه د حرامو نه ساتلی شوي حرامو ته پې کتل نه شي دا سترګې الله حرامې کړي دي په څه باندې په جهنم باندې که غواړئ چې الله په جهنم باندې حرام کړي او جهنم په تاسو حرام کړي نو د عورت او د سترګو حفاظت څومره جاخه چې جوړه ده که او دا فحاشي چې خوره ده همدغه بنیاد دی عورت او سترګو هغه حدیث مې د ملګرو ته یادي پیغمبر صلی الله علیه وسلم وایي چې جهنم ته به ډېر خلک د دوو خبرو د لاسه دي څه د لاسه د عورت او د ژبې د عورت او د ژبې د لاسه به خلک جهنم ته ورسي او د هسې لږ ساعت له سوچ وکړه چې دا نظر وچورلوه د ښه او ښه کې چې دا ګناهونه وي یا به د عورت او یا به د ژبې نو د حدیث کې څلورمه او پنځمه خبره د عورت حفاظت او د سترګو حفاظت او دا خبره ته د زړه د کومې نه د زړه د کومې نه چې دا انټرنیټ ته استعمال دا لږ محدود کړي ورب الکعبه زه خپل ځاني ته زه کوم زما دا ژوند د دې د لاسه دومره تنګ شوی دی دومره چې کله کله مې ښه په خیر عاده کړی دی چې دا موبایل دا شي نه مې دې دیوال له راچوم ختموم خو زما مجبوري ده خلک سوالونه کوي بیانات دي ملګرو سره رابطې دي یو شی بل شی که چېرته دا نه وي دا قصه پوښه ما ختموله ځکه چې د دې د لاسه د قرآن تلاوتونه زموږ کمزوري شو د دې د لاسه لمونځونه کمزوري شو د دې د لاسه الله طرف ته توجه کمزوري شو د دې د لاسه زموږ خوبونه خراب شو د دې د لاسه زموږ بدنونه خراب شو د دې د لاسه زموږ ماشومانان ګډوډ شو د دې د لاسه زموږ ښځې ګډوډې شو د دې د لاسه زموږ معاشره ګډوډه شو زه هغه سړی به یاد کړم چې هغه دینداره دی هغه ګډوډ شوی دی هغه خو پرېږده هغه برېږي چې د سره نه لګي هغه به کم شي درته نو دا درته یعنې د داسې زړه نه ته دا نصیحت کوم چې یعنې په تا باندې مین دی هغه سړی او په تا خفه کېږي چې نېټ په استعمال کې الله مخې ته ساته چې الله میني چې دا خبره دې زړه کې وکړې چې الله میني او زما دا اوري نو انشاءالله د ډېر حده پورې به ته د ځان حفاظت وکړې د عورت به هم وکړې او د سترګو به هم وکړې ځکه چې ما ته پته ده که نه زما له خو زما خواته کسان راځي زما نه تپوسونه کوي داسې قسم تپوسونه چې زما په دې جسم باندې دا ونې زیږ شي دا ویښته ودرېږي او